دا دعا از د کل بغیر دی هر مسلمان لپاره. الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. دا دعا د پاره د عافیت او د ډیر مشکلاتو نه بچاو لپاره ده. مشکلات مسلمان لپاره لیکي خیر ہی خیر دی چې بعض مشکلات انسان لپاره ترقی ورکوي، دی هغه درجات اوچتېږي. بعض مشکلات داسې دي چې هغې سره ګناهونه معاف کېږي، اور بعض مشکلات کې انسان ایمان کمزوري او دی هغې برداشت نه کوي، واویلا کوي او د الله تعالی فریاد کوي مخلوق ده، نو واقعي د لپاره نقصان دی، خساره ده په دې کې. لکه موجوده وخت کې چې کومه بیماری ده نو د دې مختلف قسم له خلق دی، هغو لپاره مختلف دی هغې نتیجې راوځي. چا لپاره دا داسې شی دی چې دا هدایت ذریعه ده، ډېر خلک به د دې نه عبرت واخلي. بعض خلقو لپاره دا بیماری دا عذاب دی، بعض خلقو لپاره دا داسې شی دی چې هغې سره درجات به اوچت شي. چا لپاره امتحان دی، مختلف قسم له یو خبرې کې ډېر زیات حکمتونه وي. دنیا حکمتونه هغې کې پټ پراته وي. هر انسان جدا درجې کې دی، هغه انداز سره د هغې نه هغه نتیجه هغه ته ملاوېږي. نو که یو انسان ته داسې وکړه چې هغه پریشان حال دی، بیماری کې مبتلا دی، مشکلاتو کې دی، نو دا یو عظیم الشان دعا په دې حدیث پاک کې بیانېږي چې یو مسلمان داسې دعا ولولي نو مرګ پورې به دې دغې کې مبتلا کېږي نه. وعن عمر ابن الخطاب، عمر ابن خطاب صاحب دی وی، و ابو هریرہ صحابی قال دا دوارا صحابہ کرام وی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دی اللہ پیغمبر فرمائلی، ما من رجل ندے یو سڑے رآ چاگا ادلیشی، یو سڑے اغا اکتلیشی، مبتلن چاگا مبتلاوی اختشیوی، یعنی یو انسان تا وکتو چاگا صدا سی پریشانی کی مبتلا رہے گا، یا یو انسان دا سی دے خطرناکی بیماری کی مبتلا رہے او تا غولی دو نو تبسوئی دا دعا بلو دے، یا یو انسان دا سی دے چاگا سٹینشن کی دے، یا دی آغا نیم بدن شتے یا نشتے، یا آغا مجنون دے لیونے دے، یا سنس لحاظ سر آغا تا پریشانی دا، نو مسلمان بفورن دا دعا دا بللی خوا. ما من رجل را مبتلن ندے اسڑے جو گوری یو کسلا جاگا مبتلا شیوی، سب پریشانی کے، سب بیماری کے، سب مشکلات کے، فقالا دیوئی الحمدللہ، ټول تعریفونه هغه ذات لري، الذي هغه ذات دی عافانی چې عافیت کې ساتلې ما، بچ ساتلې ما د دې پریشانۍ نه. وګوره دا انسان دی د څومره پریشانۍ کې دی، کینسر بیماری ده، فالج دی، اکسیډنټ فلاني ځای کې وشو، لا علاج بیماری ده، کرونا وایرس دی، داسې قسم لا ډېر مشکلات دي چې هر انسان کې دا ګوري دته دنیا قسم لا د رضی دا عبرتونه ښکاره کېږي. نو داسې ډېر خدای پاک درته ښیي چې دې د هغې نه بچ ساتلی شوي او دې محفوظ وي، او داسې بیمار کس وویني، داسې مشکلاتو کې وویني، دې به دا دعا لولي. دا دعا زده کول پکار دي هر مسلمان لپاره. الحمدلله ټول تعریفونه هغه ذات لري، الذي هغه ذات عافانی چې بچ ساتلې ما، محفوظ ساتلې ما، مما دی هغه پریشانۍ نه، دی هغه بیمارۍ نه، دی هغه مصائبو نه، دی هغه مشکلاتو نه، ابتلاکا چې مبتلا کړی تو فیه پای کې، ابتلاک به. او دا دعا به رول ولیغه ولی چې بل کس که دا مخ کتاب پتاوي ناشکری ده. علماء کرام فرمایي چې دا دعا تلولي یو سړی تا پریشان حال ولیدو نو ته دا دعا رول ولی پتاو بنن ولیغه، او که پتاو دی ولستله مخکې کس پوه شي بیا به هغه نه معافي غواړي، نو ته به روز شکریا ادا کوې اوچت اواز سره نه چې دل ازاري ونشي. یو غاڼه خو ته دعا وللې
خو چې بلې غاړه نه دل ازاري ونشي نو ته به څه وایې چې یا الله دا انسان ته ګوره زوم انسان ما یا الله ستا لاک لاک شکریه ده چې زه د دې مشکلاتو نه زه ته محفوظ ساتلی ما بچ ساتلی ما وفضلني او ما ته غوړوالی را کړ دی یا الله تا ما ته فضیلت را کړ دی غوړوالی را کړ دی علی کثیر ډېر مخلوق باندې ممن هغه خلقا چې پیدا کړ دي تا تفضیلا په غوړوالي سره جامع دعا ده هر مسلمان لپاره دا ضروري ده نن ورځې کې شپې کې ډېر خلک به داسې ته ویني چې تا ته کوم نعمت ملاو شوی دی هغه بل چا ته نه ملاو شوی هر چا ته جدا جدا یو نعمت ملاو شوی دی نو دې که معاشرې کې داسې کس ویني نو دی به فوراً دا دعا دا به لري الا لم یصبه نو خوشخبري دا ده چې نه به رسېږي دته ذالکه دغه مشکلات دا بیماري البلا مشکلاتو ته دغې کې بلا ویلي پښتو کې موږ هم وایو بلا راغله هغه ځان بچ کوه عربی کې هم بلا وایي لم یصبه ذالک البلا نه به رسېږي دته دغه مشکلات دغه بیماري دا پریشانی کائنن همیشه ما کانا صبوری چوی نو دې کې دا خوشخبری ده لپاره بس دعا دغه دې پورې الفاظ دي الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا دا دعا که چاله عربی کې یاد نشلا نو بیا خپل جبی شریف کې دی لولېغه چې کومه د جبه ده نو جبې ته خپل جبې باندې هر سړی خوشحالېږي یو سړی که بار ملک دی او چې د پاکستاني ورته ملاو شي بیا د پښتو والا دی چې کوم خوشحاله شي د هغې باس مه کوه بیا انتها خوشحاله شي ولې چې ده د خپل د ژبې والا کس او بیا د بټکام او پښتو بټکامي ورته ملاو شله نو دی بې انتها خوشحاله شي عربي بیا په ځای پرېږي حالانکې اوچته ژبه عربي ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو عربو سره محبت ساتئ عربو سره عربیانو سره محبت ساتئ دا ولی انی عربی ز عربی ما ذکر محبت ساتئ نمبر 2 والقرآن عربی قرآن عربی کی دی نمبر 3 وفی جنت عربی جنت کی جواب عربی وی دا اوچت جواب دا بلت عربی وی نن سبا مسافر ته چې کله د قرآن درس ملاوي شي په بار ملکونو کې پښتو کې هغه به انتها خوشاله شي به انتها خوشاله شي خپل د ژبې والا یعنی درس دادو ته ملاوي شي نو دا دعا رو ویل پکار دی عجیب دعا ده دارنګ یو موقع داسې ده چې دا دعا پتا هم ویل پکار دی هغه بل یو موقع ده هغه موقع کومه ده یو سړی هغه بېدینۍ کې مبتلا دی تاو کته یو سړی فلانې سړی روزي خوري کلم کله روزي خوري سامړه خوري یا موز نه کوي یا بل یو نافرمانی کوي چاپ کې ناشته او چاپ کې خټاپ کې یعنی سچل کوي ځان له ډیکوریشن ځان لپاره جوړي نو ته دا دعا دې کې پتا وای دا بل موقع راغه یا الله ټول تعریفونه هغه ذات لري چې دې پریشا دې بي دي نه ز بچ ساتلې یا الله دا خوستا احسان دې یا الله تمام احسان کړ دې دا وګوره څوک سکی او یا الله تاسو د دې بي دي نه بچ ساتلې ما نو دا دعا په پتا وای کې دې شي چې مخکې اوریدونکو لپاره عبرت شي هغه لپاره دا عبرت شي چې هغه بيدینۍ کې مبتلا دی نو داسې موقع کې دا دعا دا اوچت انداز سره سړی به وایي دا دې لپاره چې مخکې کس دی هغې نه عبرت واخلي د شکریه ادا کړه نو دا دعا هر مسلمان لپاره ویل پکار دي خو چې یو څو ځله تا یاد کړه او ودې ویله نو بس یو بوړه ډېره زیاته شړه ده بالکل شړ په ډېرې خو چې یو ځل دې پکې یې وکړه لږه ګرانه ده په دویم ځل ګوره په دریم ځل ګوره بالکل مزیدار پټې به جوړ شي خم مزیدار نو دا مونږ لولو نه عربي ډېره زیاته اسانه ژبه ده دا که سړی دوه درې ځله ولولي نو واقعي بیا سړي ذهن کې دا راشي نوجوانان بالکل هغه زده کولی شي مشرانو لپاره کوشش کول پکار دي خو چې نه یادېږي نو بیا د دې معنا دا د سړی بیا لولي الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا تمام تعریفنا ذات لري چې ماته
صحت راکړ دې ما ته عافیت راکړ دې زه بچ ساتلې ما دې هغه پریشانونه هغه بیمارونه هغه ټینشن هغه مشکلاتونه چاهي کې ته مبتلا کړې او ډېر مخلوق باندې ما دا غوړواله راکړ دې نو دا دوه موقع دي یو موقع کې بتاویل دي یو موقع کې رویل دي دواړه موقع خپل انداز باندې دا استعمال الفقار دی الله تعالی دې موږ له صحیح طریقې سره عمل کولو توفیق راکړي